ګل خیر چې رالی عبدالله. ولې خیر خو دی که نه؟ خیر چېرته دی؟ زه خو ډېره پریشانه وم. اوهو یو خو تا هر وخت څه نه څه خبر راوړي. ښه وایه څه خبره؟ خبره ډېره د سوچ ده. ګل صفا خبره کوه. خبره دا ده چې زما رتره زوی هر وخت زما د واده خبره کوي. پرېږده مړې ما وی چې څه دي. زما د هغه رشته وړوکوالي شوې ده خو زما مور او پلار هم د هغه په سیټ دي. پریشانه دا یم چې کېږي به څه، ځکه چې هغه یو جوارګر او لوپر سړی دی. اوهو ته فکر مه کوه، هر څه به ټیک شي. ځکه لږ انتظار وکړه، راځه چې یو کپ چي وڅښو. مور ټیک کا اسمایل، دیټس لایک ا ګوډ ګای. ګل بچې جی مورې. پرون د پلار بیا خبره کوله. څه خبره مورې؟ د کاکا زوی دې د واده نیټه غواړي. مورې د تا اوس څنګه خبرې کوې؟ زه څاروی خو نه یم، انسان یم او بیا ژوندی انسان یم. بچې دا ستا د رشتې خبره ده. مورې د دې نه مې ژوندی بلې نه خوښوې چې تا زما هغه جټ جاهل انسان ته په غاړه کوې. بچې ته خبرې دا فیصله چا کړې ده؟ دا فیصله ستا پلار کړې ده. خو تا زما دې انسان ته ځکه په غاړه کوې چې زه ستاسو د وینې رشته ده، دولت دی، جایداد دی. جنې دا ژبه ډېره اوږده شوې ده. یو دوه ټکي سبق ته څه وویلې چې اوس زموږ فیصلو ته غلطه وي. مورې زه ستاسو د خبرو ډېر احترام کوم خو دا زما د ژوند خبره ده. زما او د موسی د ځمکې او د اسمان برخ دی. تا سبق ویلې دی نو اسمان ته نه یې ختلی، د خپل تربور نه زیاته نه یې. خو ستاسو دا اراده وه نو بیا به هم راباندې تعلیم نه کولو. ها د تعلیم مطلب دا شو چې خلک دې د وینې رشتې پردی ګڼي او د خپلو نه دې کرکه کوي. مورې زه د خپلو نه کرکه نه کوم، زه تاسو دا ویم د هغه په ژوند کې لوپر او جوارګر خلک ټول شامل دي. ګل دومره اوچتېږه مه، خو پلار دې خبر شو که نه نو دا ژبه به درنه کټ کي. مورې لاله مې کې ومې بچنې خو تاسو دومره سره مه کوې. مورې خدای دپاره دومره غټ امتحان کې مې ماچوې. ګلو په دومره اوچت اواز سره خبرې همدا راته په سر خېجولې ده. اوس خبرې واوره. بانو څه وایي؟ څه وایي سړیه؟ د کلي خلکو ته هم سترګې ټیټوي، اوس هم بې ژبې کوي، د کلي خلک را پورې خاندي. بانو زه لا مړ نه یم، زما لور به زما په پښتو خپې ږدي، دا هېڅکله نشي کېدی. د هغې نه تعلیم ځان ورک کړی دی. مور او پلار به ته څه خسر هم نه ښکاري. بانو مونږ ویل چې زموږ نارینه اولاد نشته او ګل زموږ نارینه اولاد دی. هغه ویل چې زما سر به د فخر نه اوچت کي، زما شمله به اوچتوي. ما ته څه پته وه چې دا به زما په پښتو خپې ږدي. بابا زه ستاسو په پښتو باندې خپې نه ږدم. تا شمله اوچته وه او همیشه به اوچتوي. عبدالله موږ خو د خوبونو په دنیا کې اوسېږو. نو بیا زموږ د خوبونو دا دنیا چا ورانه کا؟ زما کزن، زما د تره زوی
کزن یو زما کزن نه د دې زمانې دستورونو نو بیا تام دومره زر تور او ډالو غورځول ما ډېر جنګ وکړو خو ستا سره مې پکې نور نشو کچ کولی ګل ما چرم ستانه د خپل سر تاوان نه دی غوښتی عبدالله ما هم په زړه کې یو فیصله کړې وه زما نور دا ژوند نه دی پکار ما د خپل مور او پلار د فیصلې نه خبرولې یو خبره درته کوم خو زه خو بې وفا نه یم او نه بېلوزه عبدالله زما د رښتیا خبره د پخوا نه د مشرانو په خوله شوې ده اوس یې ختمول په دې باندې ستا خاندان هم لمبه کېدو نو ځکه ما د هغې فیصله ومنله خو زما دا فیصله به د مرګ په شکل کې وي ودرېږه ګل ګل ته به داسې نه کې زه چې په ژوند باندې هورېرې کېږم نه په مرګ باندې هورېرې شم که نه ګوره ګل ته به داسې نه کې نه به کې داسې ته به ټول عمر جم دی ما خپل هار ومنلی عبدالله دا زما ستا آخري ملاقات دی ما د مینې جنګ بیلو یار یوا یوا شو زما بلا نصیب داسي سوال می کلا کلا کړهونه ګل زما او ستا مینه په رواجونو او روایاتو په ژرنده کې دل شوه تا د مینې جنګ بیلو ما نه دی بایللی زه به ټول عمر ستا د مینې دغه لارې څارم زه به ستا انتظار کوم انتظار یا لکانو هغه موسی نه ښکاري زما په خیال جوړ ډېر په منډه دی سمندر خانه منډه بني خیر وعدې را جوړ کړی دی وعدې را جوړ کړی دی ای خدای مثال د هغه هوسۍ څومره په غاړه راوړي کوسۍ به د بل دپاره وي زمونږ دپاره خو اتي دی اتي چې ولاړ وي نو هغه د 1 لک روپو وي خو چې کله پریوځي نو بیا د 2 لک روپو وي د 2 لک روپو سمندر خانه تا په مطلب د پوه نه شوم مطلب مې دا دی چې اول د یوې برخې خاوند و او چې واده وکړي نو بیا به د 2 برخو خاوند شي قمقلانو تاسو به زه څنګه پوه یم هغه دواړه برخې به زمونږ کور ته راځي پیله دې د نښې مز وویشتو یا لکانو هغه دولتي مې ونه لیدو دولتي چېرته دی اوس به راشي لالا تو وګوره شاباز راو یلکه شابازه روټي او خمړه پیازه چاته ځي او یاران دي مهرباني 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 واده دې مبارک شه مسافر موسی یار واده دې مبارک شه مې مبارکي ده نه د واده نالم مبارکي ده نالم خو د خپلې فتحې فتحې او ځکه خلک د جنګ نه پس فتحه حاصلې او ما د جنګ نه مخکې فتحه حاصله کړه
तो चलो शो अब्दुल्ला बच्ची, खैर खुद है का ना मोरे दो नजर हिम्मत ते बेलो ना बच्ची तो कमजोर है ने हम कमजोर है मगना इख्तियावे मोर तो ढेर कमजोर है नवे ननबराना दबल किस्मत वाले जोरावर अब्दुल्ला बच्ची किस्मत खुद स्वानानो पलास के मोरे कमला सुनची द वक्त जंजीरनु तड़ली वी هغه به د وخت د بوټو خصمانه څنګه अब्दुल्ला बच्ची خپل قسمت دبل پپال نیول خبره نه ده ما ته وګوره دستا مور یم زما زړه ته وګوره البته لو مرغو پسې دامونه مغور زوا زين بس بيكونن یار موسی خان بدل د خپل نه دا سټکی وته موسی خان دا خبرې نه کوي ولې ونیا زه خو د هر څه نه زیات په خپلو یارانو مین یم او بیا یې د یارانو مجلسونه خو کله کله یې مړه لکه موسی خان دا خو لا لوړ مازدیګر دی دومره د وخته خو زه ټیک ده لاړ شه ته به هم ستړی او موږ به هم خپل کارونه ولټو چې څنګه ستا خوښه یار بیا تاسو مشغولیږئ او زه دنه لاړم یارانو د الله په امان د یارانو یار او د قتل ګل د محبت او د نفرت جنگ ما وګټو او کتا موسی نفرت او محبت څه مطلب او نفرت آغا چې زما په فطرت کې شاملو مینه آغا چې تا کوله مینه خو زما رسل تاج دی او هغه صرف دی مینه او غم ما سره موسی زه یو پښتون یم او د پښتون کور ته راواده شوی یم کوتار څنګه زما رسل تاج یې
सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। په خیر علي بچي کین زویا څنګه د ګاونډیانو د سلما جینې نه ده ډېره ښه جینې ده ها ډیره خجینه ده. زویا ته هم ډېر خوښې که ستا خوښې نو درځه وغواړم بس مورې بس ما تا ته ویلي دي ما سبا دا خبرې نه کوي. د ګل پلاره دا څه سوچ کې بانو سوچ مې دا کولو چې د ځان نه ناسې ورک روک دی کله نه چې ګل واده شوې ده نو ټول کور روان دی کو دا سوچ کې د ګل پلاره ته زما د سحر راسه دا ګس سترګه رپی الله دې راته خیر کړي. ما هم په ژوند کې لومبي ځل ډېره غلطه فیصله کړې ده اوس ټوکړې لاړې بیا خولې له نه راځي. بس اوس دوا وته کوا چې الله په خپل کور کې خوشاله ساتي. دا ګل پلاره ته خفه کېږه ما الله به خیر کړي. ګلو اے ګل چرته دا راته ووایه زما هغه کپړې دې استري کړي دي او که نه 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 مې دې استري کړي طبیعت مې ډېر زیات خراب و. داسې کار دی که نه دې کور ته ته ما د خپل خدمت دپاره راوستې. خیر دی اوس به دې استري کوم. چپ ډېرې خبرې مه کوه ګنې دا ژبه به دې پرې کړم. موسی اخر زما ګناه څه ده؟ ستا ګناه دا ده چې تا ما ته سپک کتلي دي دې کور ته دې سپک کتلي دي او د دې سزا به تا ته ضرور میلاویږي ضرور. دولتیا د موسی شنه پټې خو د ډېر ښایسته پټې دی او کنه سکندره خو افسوس چې ډېره کمه برخه یې پاتې ده ډېره کمه. خیر خو دی یا مو ته صحیح راته کړې ده دا خو داسې کې په داسې غمه وخته کړی دی چې ځمکه یې داسې کې چې واپسې د کوره به هم خلاصېږي. نه 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 اوس خو یې له واده کړی دی دومره زر یې ترې مه خلاصوئ راځئ لکانو بانو دا کور ما ته ډېر ښه معلوم و خو شوی کار دی خو تا به ویلې چې د رور کور مې دی خپله وینه مې ده. زما غلطی ده زما او څه به مې لور قسمت خراب و ته اوس دا غلطي منې نو دا غلطي به دې مخکې منلې وه چې لورم د عذاب نه بچ شوې وې هم دې پې ښه تعلیم وکړو هم دې یو جټ جاهل ته په غاړه کړه د خپلې ژبې علاج نه راتلو او د خپلې پښتو نه مې ګام نه شو اخیستی او خپلې د خپلې لور په حق باندې کېښوده.
बोले बच्ची मोरे गुल ओबो ओबो वो सलाह को बच्ची अब्दुल्ला बच्ची बस का तमा खातिरों का तमारी स्पिनो डोको तो गोरा अब भरा उम्र करना मोरे जबरदस्त पर फुलजान हलाल कम पमा बदा आवाज न के चिदक तो वंडियानो اهدي عبد الله بچي دا دې نه خوخه راته بل ځای وخایا زه به سره بل ځای غواړم اوهو مورې ولې نه پوهېږي د خوښې ناخوښې خبره نه ده بچي تا دې عزت پرې راټینګ کړی دی اوهو مورې زه تا څنګه پوهېږم زه د چا یوې خبرې پورې ناست یم لوز د چا لوز بچي مورې دا راز زما په زړه کې ښه دی زما په زړه لکانو ولې خپه ناست یې راځئ چې مشغول شو مشغوله یارانو په میدان کې مې خالی جیبونه نه لګي که د یا جیب خالی دی زمون خو ډک دی کله واه دا خو لکه د مرچکي ولګېده او ورسره پې یخې اوبه م واوړېدې مرچکي او د یخ اوبه پې ولې نه وړي غریب لم کم پاټک ورکو پاټکه ګوره ګل دا زما د عزت سوال دی زما په کالو باندې عزت بچ کیږي زه په کالو سکوم زمانه دي پکار مسام یوی غصا خو سجواری مواری په ونه کې ګوري یا به د خیر نی وګل دیوانه تا خو ښه پته ده چې ما د جوارې نه توبه ایستې را پرون هم جومات راغلی و ما پکې خپل نوم ولیکلو او زه پوره څلوېښتو ورځو له روان یم ځه زه به اوس ورشم هغه مې ګل پسې راغی خو مې لور راغله راځه بچی راځه السلام علیکم موري وعلیکم السلام څنګه یې بچی ښه السلام علیکم بس 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 خبره خو خوشته کنه بچی ګل کالي دې څه کړل موري هغه له وګول ډېر زیات درانو امه کور کې پرې خودل زه دا نه منم دا څنګه کېدی شي چې ته په ناوېتوب کې
خالي خوګونه ګرځي بوله رښتیا ووایه خالي دې څه کا ما ته موسی او د هغه عمل معلوم دی مورې بابا چې تاسو ته معلومو نو بیا زما ته پوښتنه ولې کوې زه مړ نه ما زما د نابي لور نه دی کاله شو کولای شي هغه دومره تکړو نو په خپل بدله کړو نو بیا خیر دی زه ورځم او تاسو ته نه کوم تاسو زما لور ولې خپه کوئ نه بابا داسې مه کوې زه ډېره خوشحاله یم ما تاسو چې ترې شکایت کړی دی زما کور مروانوي بچې ستا کور د خدای نورانه دا د خدای خاده لري مورې بابا تاسو ولې دومره جذباتي کېږئ چې اولاد تو ډېر بد دی زه ستا دا ورځ نشم لیدی بابا دا به زما په نصیب لیکلي وو ګل بچې تا ته ګناه نشته دا ټول ګناه مونږ ته ده نه مورې زما ستاسو نه هېڅ ګیله نشته زما د خپل ځان نه م ګیله نشته د خپل نصیب نه مې ګیله نشته بچې نه موسی پیسې ټولې درکوم خو د انتقال بروه پابند دي و جاوید یار دا ته څنګه خبرې کې دا ځمکه خو زما ټوله خپله ده سبا راشه د پټواري ځای کې ګوته به درته ولګوم او بس خبره ختم دغه خبره مې لګي پیسې دا والا راکړه. پیسې او د انتقال برله پابند دي زه تابعدار یم لاړم درنه سمندرخانه یار خو په خپله راغی یار مو د پیریانو د ذاته دی دا نوم مو اغستی نی چې بیا را رسېدلی وي واه دا راته ووایې چې بیا هم څه شرارت جوړ کړی دی زما د سڼې د اوربل یارانو ته خو چا ویلي وو چې د پټو اړه ختلې اوې یار تو خو ستا دماغ هم داسې دي تا سره شر ونه کړي یارانو دغه غم مې م دله روک کړ بس سر مې ورته ورپخلی کړ کوم مطلب مطلب دا چې هغه پاتې ځمکه مې م خرڅه کړه زمړه ژوندی الله به نور هم درکړي دکې چا ځان سره وړي دي مړه یارانو دا محفل څه سوړ سوړ شان نه دی چې ته رالې نو اوس په میدان ګرم شي نو بیا ګورې څه ته وایه بولو لاړه شه د پلار کره د پلار کره موسی ولې دې دورشل بالا قدم ایږدي بیا چې د پلار نه په جایداد کې خپله برخه والي د خپل جیدان نه غوړي لاس ووینځلو اوس زما د پلار په هډوکو پسې شوي ویم ستا د پلار نور دي څه خو هر څه به تا ته پاتې کېږي که نه او بیا یې ته زما ښځې زما خو داسې ولې نه وې چې د دې جیدات دپاره تا ما سره واده کړی دی نور
او زما په دې کور کې څه حیثیت دی زما مثال خو په دې کور کې د یو وینځ دی د وینځ شکر وباسه چې وینستوب خو د باندې کوم کنه کني ته د کور د ساتلو ښځه نه تنين نو مې وښنه کنه په دې مرګ نه غلی شه چې پیغام شم په دې خو باندې لاړه شه او ما ته زر جواب راوړه واپس او تا باندې پلار ډېر مهینی که نه نو ما له بیا نور چلونه م راځي لاړه شه عبدالله بچی مورې څه دي هېڅ هم نشته څه خو شته هېڅ هم نشته ما درته وایي ته بېغمه موسی دا جرأت ګل خپله سوما ستا خاطر وکړو او نن ورځم چې خبره ورسره سپینه کړم د ګل پلاره دا څه د لیونتوب خبرې کوې دا خو د ګل برخه ده د دې حق دی ورې کوله چې الله ته دې غاړه ازاده شي او د لور سترګې به دې چوتې شي انو د حق نه انکار نه کوم خو دا انداز مې خوښ نه دی خو د نکاح په وخت د هغې برخه هغې پسې لیکلې ده زه به دومره بې غیرته پلار یم چې د اولاد حق به خورم بیا جنگ او شور ته پکې څه حاجت دی کو موسی نه پوهېږي تاسو خو پوهېږئ که نه ته نه پوهېږې که هغه لږ هم سوچ وکړو چې زه څوک یم او موږ څوک یو هر څه به ټیک شي بولا اشنا باچا بار شي باچا دننه شي باچا بار باچا دننه سندرخانه کار دې غلط دی د پیسو نه لاس درکا دا پچال خو زه اوس پوه شوم دا فکر کا درته وایم تا ټول عمر غلطۍ کړې دی مه کوه سمندرخانه دا څه کې دا څه کې موسی سمندرخانه دا څه کې سمندرخانه اوس دې طبیعت څنګه دی اوس ښه یم بچی زما په زړه هم دغه یو ارمان دی چې ځان سره وړم
سارمان مورې ستا د واده بچي زه اوس بیماره یم بس ټیک ده مورې څنګه چې ستا خوښه وي رښتیا وې بچي زه دې راته پور وښایه چې ورشم چې ویې غواړم درنه مورې لږ یو ورځ نیمه راته صبر وکړه ستا طبیعت به هم ټیک شي بیا به درته ووایم یا الله ستا لاک لاک شکر چې زما زوی د واده دپاره رضا شو بچې مجبورو دي نه دا هم ستا خپل کور دی او هغه هم ګل بچې مونږ خفه په دې یو چې ستا لا ځواني ده او تا ته ډېر عمر پروت دی او د بې ځوانه ښځې عمر سي بس مورې بس زه ستاسو دواړو په خبره پوه شوم اوس به زه په خپله باندې د خپل مستقبل سوچ په خپله کوم ګل ګل ما همیشه ستا لارې څارلې دي او ستا په قدمونو مې قدم ایښی دی ګل چې تا سره څه وشو خو ونه شو زه په هغې افسوس کوم ځکه ته زما محدود دی چې تا ته پته ده چې زه یو پښتنه پیغله یم او پښتنه پیغله د پلار د کوره په ډولۍ کې ځي او بیا د خاوند د کوره په کفن کې راځي ګل زما دا مطلب نه و زما مور زما د ډوډۍ په انتظار خپل نظر بایل یارېږم هسې نه سبا خپل زوی بایل عبدالله عبدالله ستا مور به زوی نه بیلي بلکې ګور به ګټي